رب العالمین په قرآن شریف کې د حضرت ابراهیم علیہ السلام ذکر بار بار کوي. موجوده چې کوم میاشت روانه ده ذی قعده د دې نه پس یو بله میاشت را روانه ده، هغې ته ذوالحجه وایي. په دې کې یو دوه اهم عبادتونه دي، بلکې درې اهم عبادتونه دي. یو عبادت ته حج وایي، بل عبادت ته قربانی وایي، بل عبادت ته تکبیرات تشریق وایي. دا اختر تکبیرونه چې تاسو ورته وایئ، د دې درې واړو عباداتو تعلق د حضرت ابراهیم علیه السلام سره دی بنیادی طور. د دې وجې نه زموږ علماء کرام د دغه عباداتو ذکر کوي. په دې میاشتو کې د قربانۍ بیان کوي، د قربانۍ مسائل ذکر کوي، د حج بیان کوي، د حج مسائل ذکر کوي، او د تکبیرات و تشریق مسائل ذکر کوي. نو چونکه تعلق ابتداءً لومبې د ابراهیم علیه السلام سره دی، نو د ابراهیم علیه السلام ذکر پکې ضروری کوي. اولې ذکر کوي قرآن شریف کې د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر په 15 سورتونو کې شوی دی. دومره ډېر ذکر د بل چا نه دی شوی. 15 سورتونو کې په 43 آیتونو کې 15 سورتونو 43 آیتونو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر شوی دی. ابراهیم علیه السلام د حضرت نوح علیہ السلام نه وروسته په 11 پشت کې نوسی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 2.5 کاله مخکې تیر شوی دی، او د حضور پاک تر اوسه پورې تقریبا 1.5 کاله تیر شو. گویا کې د اوس نه 4 کاله مخکې حضرت ابراهیم علیه السلام تیر شوی. یو خصوصیت د ابراهیم علیه السلام دام دی چې د په اولاد کې ډېر زیات پیغمبران راغلي، څه خو پرله پسې دي. لکه د زوی نوم اسماعیل علیه السلام و پیغمبر و، د بل زوی نوم اسحاق و پیغمبر و، د اسحاق علیه السلام د زوی نوم یعقوب علیه السلام و پیغمبر و، د یعقوب علیه السلام د زوی نوم یوسف علیه السلام و پیغمبر و. دا 4 خو پرله پسې دي، او حضور پاکی صفت هم کړی دی. دویم دا دی چې زموږ د بیت الله لوی تاریخ د ابراهیم علیه السلام سره تړلی شوی دی. بیت الله خو بار بار جوړ شوی دی، خو په قرآن شریف کې د بیت الله شریف چې کوم ذکر راغلی دی د جوړېدو، نو یو د فرشتو ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، چې لومبې کور فرشتو په دې مکه د الله په حکم بیت الله جوړ کړی دی. او بیا دویم د ابراهیم علیه السلام ذکر راځي، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نو ګوره د ابراهیم علیه السلام دام خصوصیت شو چې قرآن شریف کې الله پاک د یو پیغمبر د بیت الله د جوړېدو ذکر نه دی کړی، او د ابراهیم علیه السلام یې کړی. بل زمونږ د دین ډیر زیات اصول او عقاید خو د ټولو پیغمبرانو یو، خو چې کوم فقهي او فرعي مسائل دي د عمل په بنیاد، نو زمونږ دین زیات تر د ابراهیم علیه السلام سره یو ځای لګي. قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوا هذا النبی. نو په دې وجه حضرت ابراهیم علیه السلام په پیغمبرانو کې یو ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. خو د مارونو یو قاعده ده، او هغه قاعده حضور پاک مبارک په خپله بیان کړې ده چې اشد الناس بلاء الانبیاء، زیات آزمایشونه په پیغمبرانو راځي، ثم الامثل فالامثل، بیا چې څونه پیغمبر ته نږدې وي د دنیا ازمایشونه او تکالیف په هغوی خامخا راځي. دا قانون دی، بس د دې وجه شته، خو د اوس وخت نه دی.
نو حضرت ابراهیم علیه السلام د ماشوموالي نه په د ازمایښونه او دا پریشانۍ او تکلیفونه د موسی علیه السلام ته نه ګوره دی لا ماشوم و رکوټ یې سترګې وغړولې کوم ځای پیدا شوی دی په عراق کې یو ښار و بابل اوس دا ښار نشته څه وړه غوندې قصبه ده او هغه زمانه کې لوی ښار و هغې کې چې کله دی پیدا شو سترګې وغړولې نو د پلار نوم یې قرآن شریف آذر ذکر کړی او د تاریخ په کتابونو کې تاریخ دی تین تی الف ری خې نو زموږ علما لیکي چې دا دواړه د تاریخ خپل نوم دی او آذر یې لقب یا آذر یې نوم او تاریخ یې لقب او آذر څه ته وایي آذر هغه چاته وایي چې د بوتانو سره مینه ساتي محب صنم بت پرست بت سره محبت او مینه لرونکي ته آذر وایي نو خدای پاک یې نوم هم چې ذکر کړی دی آذر د ابراهیم د پلار نو په هغه صفت یې ذکر کړی دی چې کوم صفت د ده عملي صفت و بت پرست و بت سره یې مینه وه یوازې بت پرستی نه کوله بتان به یې جوړول هم بوتان به د لرګو نه هم جوړول او بوتان به د کاڼو نه هم جوړول خو چې ابراهیم علیه السلام سترګې وغړولې الله قرآن شریف کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ابراهیم علیه السلام لا ماشوم چې موږ ده ته په زړه کې د هدایت لارې اچولې دا پوټې نه سترګې چې څنګه وغړولې او په ښه به د پېښو نه لومبې نظر یې په بوتانو لګېد ځکه پلار یې کاریګرو جوړول به او د بوتانو عبادت به یې کوو د په خپل زړه کې هغې ته چې وکتل حیران شو لا ماشوم و بوتانو له به علت یې ورکولې ماشوم سره خلک ګزاره کوي دی نه پوهېږي او پلار به ولې دې بوتانو سره مینه پیدا کوله یاره د دې بوتانو سره مینه پیدا شي نو د په مخ کې به د دې خپلو خدایانو باطلو بوتانو قدر کوي عزت به یې کوه او په ډېر قدر به یې سنبالول او ده به لته ورکړه خو به یې وغورځه چې پلار به یې لګیا و بوت به یې جوړو سولې او سټک به ورسره و چې دا بوت جوړوم دا پوزه وله برابر کړم نو چې ښه خواري وکړه نو چې ده به سولې راواغېست پلار یې او سترګه او پوزه جوړی نو ابراهیم علیه السلام به ډز ورکړه پوزه به یې ترې ماته کړه نو بوت تباه شو که بلا خواري به یې کړې وه یو ځل پلار ورته ویې ځکه نه بچې یو کار وکړه زموږ رزق خو ټول په دې بوتانو کې دی دا 100 بازار کې خرڅ کا چې پیسې پکې وګټو یاره بابا وی ډېر ساده سړی خدای هم څوک خرڅوي خدای به اوس خرڅوي نو پیسې به پې ګټې وی چپ نه پوهېږي شابه ښې والا مزیدار بند که اعلی پیکې که وی شابه دا 100 بازار ته د پلار په مخ کې چې پلار خفه نه شي راوچتې که خو چې د دروازې نه وویسته نو خپه کې وله پړی واچو او بازار کې راښکه او چغه به یې واله وی هغه شی خرڅوم چې فایده چاته نه ورکوي او تاوان ورکوي ګورئ خلک یې پلار پسې رالل راشئ زمونږ خدای ځان پسې راکاږي د بت پرست قوم نه قمقل قوم بل نشته د بوتان عبادت کې هغه بوتان چې هغه تا جوړ کړی دي هغه بوت چې هغه بوت د ځان نه مچ نشي شړلی هغه بوت چې هغه سترګې نشي غړولی خبرې نشي کولی لاس پر نشي غړقولی ته د هغې عبادت کې دا قمقل قوم دی هوښیار انسان هغه دی چې د هغه ذات عبادت وکړي چې هغه همیشه جمدی دی علم لري د ټول مخلوق د دې هر څه نه خبردار دی چې هغه د الله ذات دی نو ګورئ بت ته به خلک سجدې کوي او د بت نه به خلک غوښتنې کوي ولې تا په خپلو لاسو وتراشه او جوړ دی که خو تا پیدا کړ نو تا له به څه درکړي خو تا ته محتاجه دی دا دی شیطان دی خلکو له په ذهن کې یو ګند ایښودي یو ګند ځای په ځای غټ غټ بوتان او د هغې خلک عبادت کوي تاسو ورشئ وګورئ په هندوستان کې زمونږ په دې پوله چې دا کم
مودیان د اصحاب هندوان دي، هغوی د سپو بوتان جوړ کړي او هغې عبادتونه کوي، د پیشوګانو په شکل یې بوتان جوړ کړي او د هغې عبادت کوي. او بېادبي دې معافي، داسې بوتان یې جوړ کړي چې هغه ډړي، نو په دې خوله وله پی ورواړئ، نو مخصوص اندام باندې وله خوله کېږدي، نو پی ته یې روي سټي، وي دا پی برکتې شو. دا قمقل قوم، بت پرست د قمقل قوم بل نشته دی. عبادت به د هغه ذات کې چې د دې ټول مخلوق خالق دی، هر څه د هغه په لاس کې دی چې هغه د الله ذات دی، د الله ذات. بندگی به د الله کې، د بنده به نه کې، د مخلوق به نه کې. او دا انسان، هر انسان له فطرت کې خدای دا شی اچولی. ابراهیم علیه السلام د هغه فطرت نه فایده واخیستو، موږ د فایده نه هلو. وفي انفسکم افلا تبصرون، خپل ځان ته نظر وکړه او سوچ وکړه او فکر وکړه، تا ته به خپله پته ولګي چې زما الله شته دی هم او یو هم دی. دوه بادشاه ملک چلولی شي، یو به یې دا پلانکې مړ کوم او بل به یې نه مړ کوم. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، یو خدای به وی نور راخېجوم، بل به وی نه راخېجوم. خامخا دوه طاقتمن چې د هغې یو بل سره جګړې کېږي. دوه خدایان کم ځای کېدی شي، درې کم ځای کېدی شي. زمونږ په دې وطن کې، په دې مسلمانانو کې بیا داسې خلک شته رونو چې هغې خو بت پرستي نه کوي، خو قبر پرستي ګورې کوي. ډېر قمقل خلک داسې هغې دي زیارتونو نه او د زیارتونو نه غوښتنې کوي. څوک دې بچي غواړي او څوک دې د بیمارۍ شفا غواړي. باقاعده رونو په دې مسله تاسو پوهیږم د عقیدې سره تعلق لري او د ایمان او د اسلام سره تعلق لري. دوه قسمه څیزونه دي، یو هغه زمونږ په عربۍ کې ورته ما تحت الاسباب وایي چې زمونږ د اسبابو لاندې وي. ظاهر کې هر انسان کار کولی شي د خدای په توفیق، دې کې د یو بل نه غوښتنه کولی شي. لکه تا ته یې اوبه راوړه، نو ته ماله اوبه راوړی شي، دا بیاله لکه خدای ناجوړه کړې جدا، خو لیکن ظاهر کې دا ستا د سبب لاندې دی، ستا د وس لاندې د الله وس درکړی. اوبه راوړه، دا څه ګناه نه ده. ډوډۍ راوړه، چای راوړه، جامه راواله، پیزار راواله، ما سره سپلی یو ګرځوه، یا ډاکټر ته وایي ما له علاج وکړه. نو علاج خو د هغه لاس کې دی، دارو به درته ولیکي یا دارو به در باندې خرڅ کړي. ما له واده وکړه پلار ته وایي، نو واده د هغه لاس کې درته کولی شي. ما له نکاح وکړه، دا ټول د هغه د لاس او د وس لاندې دي. نو په دې څیزونو کې د بنده نه غوښتنه کولی شي. یو هغه دي چې زمونږ د وس نه اوچت دي، زمونږ په وس کې نه دي. هغې له به ته اسباب استعمال کې، خو لازمه نه ده چې خامخا دې وشي. ځکه زه به د هغې مثال هم درکړمه. واده دا خو ستا د وس لاندې دی او ستا د پلار د وس لاندې، نو پلار ته ویلی شي چې ما له واده وکړه، خو د دې واده نه پس بچي راوړل دا د انسان د وس کار نه دی، دا د الله کار دی. ډېر کرته به ته د خپلې بیبي سره هغه خپل جایز عمل کې، لیکن بچي به دې نه نصیب کېږي. او کله به دې بچي نصیب شي، کله به دې یو بچي وشي، کله به یو ونه شي، کله به دې لوڼه وشي او کله به دې زامن. قرآن شریف کې الله فرمایي یهب لمن یشاء اناسا، الله چې وغواړي چاله لوڼه ورکوي زوی نه، ویهب لمن یشاء الذکور، چاله چې وغواړي نارینه وله ورکي زامن ورکي لوڼه نه. او یزوجهم ذکرانا و اناسا، او چاله لوڼه هم ورکوي او زامن هم ورکوي دواړه. د چا زامن ډېرې لوڼې کمې، د چا لوڼه ډېرې زامنې کمې. ویجعل من یشاء عقیما، او څوک شنډ پیدا کړي چې شنډ یې پیدا کړي، قسم دی که هغه له څوک بچی ورکړي. نو واده ستا د وس لاندې دی. د واده نه پس د واده د ښځې خاوند چې کومه تقاضا ده هم ستا د وس لاندې ده، خو بچي ستا په وس کې نه دي. بچي څوک ورکوي؟ الله. نو بچی د بنده نه نشي غوښتی. واده غوښتی شي ماله واده وکړه، ځکه د هغه د وس لاندې، د هغه د اسبابو لاندې. او وایي ماله بچي راکړه، نشي کولی. نه جمدې در کولی شي او نه یې مړ در کولی شي، نه عالم در کولی شي او نه ولی در کولی شي، پیغمبر هم نشي در کولی. پیغمبر هم په دې څیزونو کې چاته چغواله الله.
علاج په ډاکټر او په حکیم کولی شي. دا علاج د انسان د وس لاندې دی، د اسبابو لاندې. ډاکټر صاحب ما له علاج وکړه، ابه دې نه به زه ګوري سټسکوپ به راته په سینه کېږدي او دارو به درته ولیکي. حکیم صاحب ما له علاج وکړه، علاج د هغه په وس کې دی، په دې کې دې سوال کولی شي. لیکن د علاج نه پس روغ صحت د ډاکټر په لاس کې ده نه، دارو به راته ولیکي اډو جوړ به نه شي. که صحت د ډاکټر په لاس کې وي، د ډاکټر زوی به ولې مړ کېده؟ د بیماری نه مري که نه؟ د ډاکټر پلار به ولې مړ کېده؟ د ډاکټر مور به ولې مړه کېده؟ د ډاکټر ښځه به ولې مړه کېده؟ او دا ډاکټر به ولې مړ کېده؟ د صحت دارو علاج ډاکټر ځان له ښځې بچو له کوي، خو صحت نشي ورکولی. کله به صحت په دې دارو حاصل شي، الله به یې ورکړي، او کله به ونه شي. نو دا نشي ویلی چې ډاکټر صاحب ما جوړ کا، نه، دا د ګناه خبره ده. جوړونکی څوک دی؟ الله دی. که دا جمدی دی او که مړ دی، که ولی دی او که نیک سړی دی، هر څوک چې دی هغه تا جوړولی نشي، تا له بچي نشي درکولی، بلکل نشي درکولی. دا د خدای په لاس کې. نو اوس هم ډېر خلک د زیارتونو لري او په دې زیارتونو خپل نومونه لیکلي دي. دا د پلانکي مرض سپیشلیست دی، دا بابا هغه لري بادو بابا، خلکو نه باد وباسي. او دا بل چې دی دا د غوږونو ډاکټر د سپیشلیست دی، دا چې چا غوږ خوږېږي دې زیارت ته به ځي نو غوږ به ښه کېږي. او دا پلانکي چې دی نو دا د ماشومانو سپیشلیسټه ده. دلته شته که نه په مرضو کې د یو ځای بل ځای دا قمقل خلک وله راځي او ماشومان، او دا مې پلانکی له ناوسته دی پلانکی زیارت ده، نو دا به جوړېږي. دا قمقل خو دلته پخوا زمونږ په دې دغه کې په دې اتمانزو کې، اتمانزو دا کنده چې ده دې ته اتمانزوال ډب وایي، مونږ ورته کنده وایو، هغوی ورته ډب وایي. د دې ډب په غاړه باندې یو زیارت پخوا، هغې کې به ډولکې پروت و. نو چې د چا به تبه شوه نو لا بړه، نو ډولکې به یې راواخېسته او غاړه کې مو واچوی به یې ډنګاو. ظفر لاله ټیک به یې او څه به یې وی؟ د ډب د غاړې لاله، لال خو پېژنې که د ډب د غاړې لاله، زه راغلی یم تاله چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله. او ډولکې به یې وګډېده به د ډب د لالې غاړې لاله، زه راغلی یم تاله او چې ته مې خلاص کړې د دې تبې د جنجاله. نو د تبې د جنجال نه به دې بنده خلاصوي که خدای به دې خلاصوي؟ وایه دا باباجي چې و دا نیک انسان ولی عالم دی چې وفات شوی دی، خو بیماری به پرې راغلی که نو ځان نه بیماري نه شوه جوړولی او تا لرې کولی او تا نه به یې لرې کړي. او ډېر نیکان او صالحان دي چې بچي نشته، ډېر بزرګان او نیکان، نو ځان له بچي نه شي ورکولی او ته دی او دربو له به غوټې ورکړي. دا بوډیګانې ښځې اکثر تا چل کوي، دا جورابه مخ چې یې نیولي، غوټه به ورکړي وي چې دې دربو له یو غوټه ورکړي نو یو زوی به مې کېږي، او چې دوه ورکې دوه به مې کېږي، او چې درې غوټې ورکې نو درې زامن به مې کېږي. امینه داسې ده که په دې غم کې تم مبتلی لکه ما. او دا د دې زیارت نه چې وځله ته وشې نو ښځه به درته میلاوېږي. بشیر جان ته 80,000 کره درته وکړه ښځه نشته. داسې فضول خبرې زمونږ په دې تورنګزو کې پخوا سوری شوه وه، اوس هم شته؟ امان اوس دا یره ها سوری شوی به یې ورته چې ماشوم باندې به سوری وشو سوری، نو د هغه سوری شوه کې به یې ور دننه کړو پورې غاړه، وی دې سره سوری ختمېږي. اوس څه کوې ورسره؟ په د سوری شوي دا ول خو سوری مورې نشته او په د سوری ختمېږي. دا بوځي خلک پلانکي زیارت ته لاړ شه او د هغې زیارت خاوره راواله او په دانه واچوه، دانه به ښه شي، نه ښه کېږي. ښه اوس رسول الله مبارک څه فرمایي؟ د حضور پاک حدیث به درته ویم به پې پېښ نبی علیہ السلام فرمایي وی بعضې وخت کې شیطان په انسان کې ورننوځي، ده کې یو برس پیدا کړي، بیا ورته وسوسه واچوي چې پلانکي له لاړ شه یا پلانکي بوت له مثلا یا زیارت له، نو دی لاړ شي. نو چې لاړ شي او هلته زیارت کې هغه ګناه والا عمل وکړي نو شیطان ترې وځي. نو بس وګوره که نه دا زه ناجوړه وم چې د زیارت له رالم جوړ شو.
زنا جوړم او د پلان کې شیلان عالم جوړ شم هغه شیطان تی اوزي نو بس سیبا بیا بوډۍ ترور پټول کلی کې وګرځي یاره زما خو پس لاستانه و پلان کې زیارت ته لاړم او چې کور ته راتلم دا نه ماته شو ټیک ټاک شو په یو خپه په دې کلي کې وګرځي او چې کم داسې کمقل ساده غوندې سړی وي هغه په جومات کې کښېني یو تم وی بل تم وی بل تم وی ټول خلک په هغه زیارت ورماتي یو هړی په زیارت مات دا ګناه ده زیارتونو له بلکل ځه په شریعت کې زیارت له تلل او د زیارت ته ورتلل ګورې سنت دی ځکه رسول الله مبارک فرمایي نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها تاسو ما د قبرونو زیارت ته منع کړی وی حضور پاک فرمایي یو وخت کې بالکل منع کړي په لومبۍ زمانه کې ځکه خلکو به زیارتونو سره دا غلط کارونه کول د شریعت خلاف نن پنجاب کې کېږي که په خدای یقین وکړه پنجاب کې کېږي قسم مې راته وخوړ هلته کې د جنت دروازې جوړې کړي هلته کې چې زیارت ته ورځې نو سر به خامخا ښکته کې داسې دروازه او کړکۍ جوړه کړې ده چې ته به په دې مجبوره چې سجده به لګې وته او زما د پرب قسمی په جومات کې ناست یم دا ځکه ویم چې ته ومنې زه تللی وم لاهور ته یو ځل علي حجویري رحمت الله علیه چې دا خلک ورته دا تاګنج بخش وی نوم یې دی علي حجویري رحمت الله علیه ډېر بزرګ سړی تېر شوی دی کشف المحجوب والا ډېر نیک سړی تېر شوی دی د خدای ډېر لوی ولی تېر شوی دی زما په خدای قسم ما په دې خپلو سترګو ولیدل چې یو سړي قبلې ته شا و هغه ته مخ و په ځمکې ورته داسې سجده ولګو لکه مونږ چې په جومات کې سجده لګو څه کوي دا خلک په کم طرف روان د دې دی نه به چغه کې اواز به وکړي ای د کاکا صیب را رسېږه دا اواز به بې ده الله نه بل چاته نه کې د غیب و علم الله سره دی او چغه به کړي پیره بابا را رسېږه ای د څوارلسمې ځوانه را رسېږه را رسېدل صرف او صرف د رب العالمین شان دی اللہ تب آواز کے پیغمبرانو وتا آواز کردے دے سیما حضرت آدم علیہ السلام چے محتاج دینو چاہتا آواز کئی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آدم علیہ السلام دا ټولو پیغمبرانو نکدے تکلیف راغی چاہتا آوازو کا اللہ نوح علیہ السلام چاہتا آواز کئی چے قوم تے نہنیم سوا کال دعوت ورکو قوم او نمنا او قوم با پٹوک و خنداگانے کو لے تنگ شو سوئی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اے ربا بس داخلک استباک ابراہیم علیہ السلام چاہتا آواز کئی وانا دینا اگا ابراہیم علیہ السلام سوئی رب اللہ تا آواز کئی اللہ تا ابراہیم علیہ ربنا چی بیت اللہ جوڑ کر ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا اے زمون ربا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم او موسى عليه السلام غند جلیل القدر پیغمبر کہ دا فرعون لال مدین تنو چاہتا سوال کئی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پروردگار استا خیر تا دا محتاج او حضرت ایوب علیہ السلام چی بیمار شو چاہتا چگا وی ایوب علیہ السلام پیغمبر دے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر دے او سوئی رب انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین خدا تکلیف راتا و رسید ستانا لوی رحم کو ان کے نشتبہ ما رحم او یونس علیہ السلام دا کب پا گیڑا کی بیا چاہتا چگا وی اللہ تاوی عیسیٰ علیہ السلام چاہتا چاہ آواز کئی اللہ تک رسول اللہ مبارک چاہتا آواز کئی اللہ تک عقیدہ ٹیٹ کے زمانوں نے بولے کہ عقیدہ کے دل ایک معمولی تزلزل ہو نو دا شیطان بدزن کدن وقت تا ناستی ہو دا تبوی دے پلان کی زیارت آوازوں کا او دے پلان کی تاوازوں کا التبا دے عقیدہ تباہ کی او ٹھول عمر بی جہنم کے بپروتے نو دا عقیدہ با ٹیٹ ساتے ہاں سنگا با ٹیٹ ساتو چی کم سی زمانگ دا وسا و دا سبب لاد دے نو اغی کی دا بندنا غختنا کولشی او بناوڑا ڈوڑیراوڑا چیراوڑا او چی کم دا بندہ صرف اسبابو پا نظر کے دا غد لاس دان دے او حقیقت کے استاد پا لاس کے نرے دا چا لاس کے دے
دا اللہ پاک نو ایاک نستعین اللہ غی کے بمون خاص تانا مدد غوارو دا بلچانا مدد بنا غوارو دا بخبل اسباب استعمال کے خوب بچے بچانا غوارے اللہ نا بغوان دا سناغ یو سلی تلیو سواد سیبلا سواد سیبلا لان وی ما تا دواو کا و یا ساملو کا چی مالا خدای پاک زوی راکی وی دا وادر سور وزی کردی دی وی وادر خو میں ندے کردی نو وادر دی ندے کردی و زوی غوانی نو وی چی وادو کم نو بیا ستا دوا تا پاک ساجت دی بی وادر زوی غوانا نو دا سقا مقلنا تب اخبر اسباب استعمال ہے او بیا بچے دا چانا غوانے دا رب العالمین نوا غوانے دا ستا قیدہ شو دیر خلق زمارونو برے دی زیارتونو سر دیر در گناہ کارونا کئی سو پہ غلافونا چاہی دا غلاف ولی پا زیارتا چاہی اسراف ولی کہ تبذیر سے کہ غلاف کیسے چل او سو کہ پخی پخولم گناہ دا مکمل گناہ دا حضور پاک حدیث تے پاکی دا پیغمبر مبارک کے قبرونا پخول گناہ دا ناروا دی و حرام دی او سوک دا جمعی پشپا شمی وطا لگئی شمی سرا پارا لگئی دا جمعی پشپا سری حدیث تے پکے چرا دینا مانا شوی دا بنا کبھر نو ابراہیم علیہ السلام بابا تا پلار توم دقا سے ہوئی چی وطوی بابا دا سکے چی لگ نورم پویشو باس بابا دا اغسیز عبادت کوئی چی نا خیر در بولشی او نا دا نا شر ختمولشی دا سکوئی پخپلو لاسونم تراشلی دی او دا غی عبادتو نکای سادگانو قمقلو اللہ قرآن شریف کی فرمائی دا مشرک متعلق خدا سر شرک کئی کہ دا دوی استرگ اشتا خدا حق نظر پہ نہ لگی وگون اشتا خدا حق اور ادب پہ نشکولے جب اشتا خو حق باندے نہ چلے گی زڑے اشتا خو پزڑ کے حق تا توجہ نشتا دے اور شکر الحمدللہ زمان استرگی دی خو زمان استرگی حق تر لگی گی کہ خیر انشاءاللہ زمان وگونا زمان قدامونا الحمدللہ پا حق روان دی دا چا دا برکتنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا قرآن شریف دا برکت خواندے نکو سیب نصیت کوا اسم کوا او قوم بعض مختلف قسمونو یو پکی دو چی غیب دستور عبادت کوا یو در یو مجلس تلان اغی دستورو سپومیو دا نور عبادت کوا اے بندگانو دا خدای دا مخلوق عبادت کوا دا خالق نکوے دا سکوے اغیوی راشد استوری تو گورا تو نخکل رنا کئی سمر پیسمان خشتا دے مونگ دا دے عبادت کو وی خوا فلما را الکوکا چس کوکا سوری اولی دو دا یعنی احاد دا میں رب دے دا دے خوچے لک سات تیر شو استوری پریواتل دا سنگ خدای رنا خوی ختم شو کو میں رخکار شوا وی دا مونگ خدای تو گورا سمر نخکل رنا کیس او اسمان او دا ازمکا پیسونا خشتا دی نو دے وی دا رب یعنی احاد دا رب دے دا سیست اگر استفهام دے پکے مقدر او انکاری دا رب دے نو جس کو میں پریوتا وی سم شو عرب نور رو خطا وی دا زمون رب دے گورا چا دا نور سجدے کولے وی خط دا رب دے چی پریوتے ربونا میں نلگی زما اغا ذات تے چی ار وقت جم دے ار وقت بیدار ار وقت موجود نو والا خوب رازی نو والا ستڑی رازی نو پریوتا لازی دا سے رب عبادت منکو باہر کے خبر دیتا و رسیدلا چی بادشاہ تا اطلاع رسیدلا چی دا سیاولک دے او دا آزر زوی دے ابراہیم نم دے او دا منگا دا خدایانو بدوئی او دا دے قوم سرکاری مذہب گوری بود پرستی وا بادشاہ تا پیش شو چی پیش شو بادشاہ تا نو بادشاہ واتا وی چی ستا رب سوک تے وی دا ما اغا رب دے چی دا ٹول اسمانون او زمکی و دا مخلوقی پیدا کی دا کائنات و رب وی رب خورزیم بادشاہ واتا وی نمرود وی تمی ربی وی ولی وی روڑای خوزا در کو خزانه خوزا ما لاسکل او جن دا و مرگ دا خوزا ما پلاسکل وی نا جن دا و مرگ دا اللہ پلاسکل وی دا ما لاسکل وی دا اللہ لاسکل نمرود حکمو که یو کس پا پانسی گاٹ پروتو ویتا تا خو پتا لچی دا پس نن پانسی کیگی ویدا دلما جون ورک پریم خود بریگ او یو سڑی غریب پلارا رانوانو اغیر آوستو ویدا جم دے دے وی پانسی اکی مڑی کو وی جون دا چالاس کشو اوز دا قمقل دی بی وقوف تی دا جون دا مر خدا مطلب ننی دا جون دا مر خدا مطلب دی چی ساپا کی نیستو تیرا جم دے گا
ابراهیم علیہ السلام کوئی جو سړی بے وقوف دی نو ورته سوي بادشاه ته وی ښه زما رب د انور د مشرق نه راخیږي او مغرب ته وځئ زه ته د مغرب نه راخیږه او مشرق ته وغورځوه زه چې ته ربې دا کار وکړه فبهت الذي کفر بس حیران شو چې د واقعي دا خو نشم کولی خو پوه و بادشاه چې دا هلک پوه دی او د پیغمبرۍ دعوه هم کړې ده داسې سمدستي ورته لاس ناچوم څه جنجال جوړ نه شي نو پلار ته یې ولوي دا زوی دی بوځه دی لاره کوټې دی دی زما د لاس ته وجلو لا نه دی نصیحت ورته وکړه خشخش وښه او کنی بیا به ورسره ګورم خو د ابراهیم علیه السلام کار سو د توحید عقیده خورول د الله د وحدانیت هر ځای کې به لګیاو او خلکو ته به یې دقه نصیحت کو چې ظالمانو د هغه بوتان عبادت مه کوئ چې فایده نشي درکولی او تاوان دله درکوي مه کوئ اخرت کې د دې تاوان باندې به پوه شي او قوم به پې محنت کو ځکه دا پلار یې د بادشاه په خاصو خلکو کې و خلکو به پې محنت کو چې دې که مونږ طرف ته بت پرست نو ښه وی نو دوی به یو ځل میله لګېده دوی به ټول هغه میلې له تلل او چې میلې له به تلل نو چې کوم غټ مندر به او په ښار کې غټ مندر شاهي محل کې چې کوم غټ مندر دی هغې کې به ډېر زیات بوتان به نو دوی به دا فروټ موټ راوړل او په هغه مندر کې به یې بوتانو ته مخې ته کېښودل چې دې کې دا به برکتي شي نو میلې له به لاړل چې د میلې نه به واپس رالل نو په مندر به ورننه وتل هغه خوراکونه به یې خوړل نو چې میلې ته ټول تلل نو ابراهیم علیه السلام ته یې وي مونږ سره میلې له لاړ شه هغه وی انی سقیم زه بیمار یم او څه بیماري یې وه د وجود بیماري یې نه وه د ذهن ټینشن او بیماري وه غټه بیماري خو دا ده چې سړي ته ټینشن زه بیمار یم تاسو زما مخکې مری او دوزخ ته روان یې او دا ټول مخلوق د خدای سره دشمني کوي الله خفه کوي خدای له شریک ګوري ما له خو تاسو ټینشن پیدا کړی زه خو بیمار خلکو پې دا ګمان وکړه چې ګنې ته به مه بیده حالانکې د هغه دغه مقصد چې دوی لاړل هغه میلې له نو ابراهیم علیه السلام تبرګې راواغېست او په مندر ورننوت چې څوک به نشته نو دې بوتانو ته مخکې خوراکونه پراته وو هغوی ښودي و برکت له نو چې ورننوته نو هغه بوتان ورته وایي ما لکم لا تأکلون خر بچو هلکه دا خر بچو ټکې ګورې پکې ما ووایي ښه قرآن کې نشته وی خوراک درته مخکې پروت دی او نه خورې ولې نه خورې خورې که داسې طنز یې کوو ما لکم لا تنطقون دا خبرې ولې نه کوې نه خبرې کولی شي نه خوراک خوړی شي او تاسو ته خلک خدایان وایي نو بس تبرګي دی اوچت یې که او ټول بوتان یې ټکو سترې کړل ښه نخرې یې پې وکړې او ټوکړې ټوکړې یې کړه او په خوراکونو کې دا ټوکړې د بوتانو ون واچولې او بیا ورغې او مچ چې کوم غټ بوت پکې و نو د هغه په اوږه کې ته به راویزان کړه الله چې دا قوم یې راغې ورخوشې شو په هغه مندر چې مونږ به اوس خوراک کړو برکتې شوی به نو په خوراک کې د غوښو په ځای پکې د بوتانو ټوکړې پرتې ټول خدایان یې تیر ترمې او ټوکړې ټوکړې مالکه من فعل هذا بآلهة دون قمق القوم زمونږ د خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده خره ته پته ده چې دا خدایان چا وویل نو چې څوک یې وایي نو دا خدای کیدی شي چې د چا نه ځان نشي بچ کولی دا خدای کیدی شي دا چا کړي دي زمونږ خدایان خو یې برباد کړي دي ځان نشي بچ کولی او تا به د بیمارۍ نه بچ کړي ځان نشي خلاصولی او تا به خلاص کړي سمعنا فتى يقال له يذكرهم يقال له ابراهيم یاره یو هلک د ابراهیم یې نوم دی او زموږ د خدایانو بد وایي او چې مونږ تلو د خولې نه داسې یو ټکې موتی وي تاسو خو ځای خو زه به چل کوم دی سره بادشاه ویې رایولی چې ابراهیم علیه السلام یې راوسته نو بادشاه دې تپوس کوي وی زمونږ د بوتانو سره دا لوبه هلکه تا کړې ده هغه ورته وایي دا خو به هغه څوک کوي چې تماچه ټوپک چا سره مړې څوک کوي چې چا سره تماچه چا سره ټوپکي نو یې تبرګې دی دا هغه بابا پلار په اوږه ویزان دی او یادی ما بل فعله کبیرهم هذا فاسألوه ده که نه دا خو هغه باباجي کړی دی ځې تپوس دې وکړې
اوس که ته وایې چې دا خو لکه ابراهیم علیه السلام دا خبره ولې وکړه دی هغوی باندې یو الزامي رد کاوه هغوی ته هم پته وه چې مشر بابا غزار نشي کول او ابراهیم علیه السلام ته هم پته وه چې نشي کویل چې دوی پړه شي او پته ورته ولګي یو بل ته یې وکتل لیکن هغه کړي تبرګي اخیستلی دی یادوی ما دا مغه بابا غوسه شوی دی د خپلو بچو ته د کشرانو ته قار ورغلی دی او تبر یې پوګاو او بس شورو یې پکړو ټول یې دله مات کړي دي بېغمه کړي تپوس ته وکړې بابا جي نه که نه نو بس یو بل ته یې وکتل او پټ ویره مونږ ډېر قمقل قوم یو بس نمرود پوه شو چې بس اوس دی لږ سره بل څه نه کېږي نو بس اډر یې چالو کړه وی د ده سزای موت ابراهیم به دننه پس وجنو او څنګه به یې وجنو په اور به یې سوځو او اډر یې وکړه یو میدان کې چې تکړه شي او خشاک راوړی نوکرانو ته یې ووی او عامو خلکو ته یې ووی ته موږ د خدایانو بدل د ده نالو هر څوک بدل او پڼ به یې راوړو هغې کې به یې غورځو چا چې څونه وسو پڼ به یې راوړو میدان ډک شو د خشاک نه داسې ډک شو لبریز او بیا ورته اور ورته کړه او داسې غرغنډې یې ووالې داسې غرغنډې چې زمونږ بعضې علمو لیکلي دي په تفسیرونو کې چې د پاسه پې مرغۍ پر نه شو وانې دونه توې او ابراهیم علیه السلام یې راوست او چې څنګه یې راوسته نو یو منجنیق مچوغڼه یا ټال یې وله جوړ کړ ځکه دی به ورغورځئ څوک څنګه هغې ته خو څوک ورنږدې کېدی هم نه شي نو شیطان ورته یو چل وښاو شیطان خو د دوزخ دا څیزونه لیدلي دي نو هغه ورته یو ټال وښاو چې دغسې یو ټال به جوړ کړې دی به پې کېنوې او چې ټال له جوټه ورکړې نو بس پړې به وشلوې دی به په خپله د دریاب د اور دې منځ ته وروغورځېږي نو ټال نه اوچتې د فرشتو کلک نیولی نو شیطان ورته بیا چل وښاو وی داسې وکړې چې جنکۍ راولې سرونه یې سرتور کړې اپه ګډا کې جنکۍ راوستې سرونه یې سرتور کړل نو ټال اوچت شو ولې د رحمت فرشتو دا ټال نیولې او چې کوم ځای جنکۍ سرتور سر وي د رحمت فرشتې هلته نه راځي نن ګورې زموږ جنکۍ لوڼه خویندې مکمل سرتور سر شوي په کور کې هم او د کور نه بان هم اوس په بازارونو کې هم سرتور سر ګرځي نو چې کوم ځای هم جنکۍ سرتور سرې سرې ښکاري د رحم فرشته به نه او د غضب فرشته به نو الله ته فرشتو چغې کړې بره یا الله ستا په مخلوق کې نن صرف یو بنده دی ابراهیم یې نوم دی چې هغه ستا عبادت کوي باقي ستا عبادت والا نشته خدایه اور ته غورځېږي بچې کا الله فرشتو ته ورشئ که تاسو ورسره امداد کولی شئ ما اجازت درکړي فرشتې راغلې ابراهیم علیه السلام ته ایو فرشته ورته وایي زه تا سره مدد کول غواړم الله را لېږلی ما خو اختیار ستا دی وایي ته څه کار کوې وایي زه د باران فرشته یم زه به اوس باران راولم اور به مړ کړم وایي نه تا نه مدد نه غواړم زما الله شته مې نه کړ بنده نه ولې مدد وغواړم اگر چې دا مدد جایز و ځکه د هغه د وس لاندې و دا کار لیکن ابراهیم علیه السلام خو ابراهیم علیه السلام دام نه غواړم ځه بل راله وایي زه د سیلۍ او د زول او د طوفان اختیار ما سره دی اجازت وکړه نو زه به دا اوس سیلۍ زلله ولم دا اور به اوچت کړم او د نمروزیانو په دې کورونو کې به یې وردن نه کړم او تا به بچ کړم وی نه زما الله ما ویني د یو فرشتې نه مدد ونیوم ناګانه ټال یې جوټه ورکړه او ابراهیم علیه یا مچوکړه منجنې او د اور میاشت ورحیم علیه السلام ورخطا او چې څنګه یې ورخطا کړ نو فرشتو الله ته چغې کړې په دې نیکانو خلکو فرشتې خفه کېږي ولې نیکانو مسلمانانو له فرشتې بره په اسمانونو کې دعاګانې هم کوي نو چې اور ته څنګه پرېوت الله قرآن شریف کې فرمایي قلنا یا نار کوني بردا وسلاما علی ابراهیم ته به د الله دپاره ځان قرباني کوي او الله به دې مدد نه کوي الله اور ته وایي وره یخ شه خو سلاما معتدل چې دومره یخ هم نه چې تکلیف ونه ورکړي ابراهیم باندې نو دا اور او د اور دا سوځول دا خاصیت د الله په لاس کې د اور میاشته پرېوته جامې یې ترې ایستې وې جبریل علیه السلام وله د جنت نه د ریخمو کمیس راوړه او ورته یې ور واچو او د اور په میاس کې وله خدای پاک د انارو بوټي زرغون کړ
او اوبه ورته را زرغون را پیدا کړې اوبه هم پې څکي انار هم خوري د دې وجې نه وروڼو مونږ له پکار چې مونږ د الله ته ځان نږدې کړو مونږ الله خوشحاله کړو نو د دنیا دا ټول اسباب او دا ټول نظام زما د رب په لاس کې دی خدای خوشحاله کا مال هغه سره ده دو قسمه ورکوي چې څوک د خدای نافرماني کوي هغه لی ورکوي خو د ډیران په لارې ورکوي حرام پلید او چې څوک تابعداري کوي په پاکه لارې ورکوي عزت د خدای سره بچی د خدای سره دنیا د الله سره ځنکدن کې به یو خدای پکارېږي قبر کې به یو الله پکارېږي قبر نه چې پاسې د حساب کتاب میدان کې به یو الله پکارېږي په پل چې تېرېږي پل صراط یو الله به دې پکارېږي جنت او دوزخ هم د خدای په لاس الله مدد وکړو کوي نه اور چې کله سوړ شو ابراهیم علیه السلام خو د ده به نام و نشان هم نی معلوم دومره اور دی چې اور شو نیغ ابراهیم علیه السلام ته بار راوړ نمرود ورته وی بس پوه شو چې بل څه نشم کولی که دې نور چیړم مونږ تباه نه شو ورته وی بس ته مهرباني وکړه زما د وطن نه وځه نو د بابل نه یې وویست ابراهیم علیه السلام نو نور واقع به درته انشاءالله په آینده جمعه کې بیان کړم و ابراهیم علیه السلام د الله دپاره ډېر لوی تکلیفونه تېر کړل او بیا به درته ووایم چې د هغه تکلیفونو څومره ښکلې نتیجه خدای پاک ابراهیم علیه السلام له ورکړې